سلام دوستانو، دا ویډیو تاسو لپاره ډیره ضروري ده. په دې ویډیو کې به موږ د have to او have got to ترمنځ فرق کوو چې ترمنځ فرق څه شی دی او دا ویډیو سره مکمل وګورئ ځکه چې په اخیره کې زه تاسو نه یو سوال کوم. دوستانو نو بغیر د وخت ضایع کولو نه ویډیو شروع کوو. لومړی راځو دوستانو چې د have to او have got to دې مطلب څه شی دی. دې مطلب دی دوستانو باید. دې څه مطلب دی؟ باید. او دا له کوم سبجیکټ سره استعمالیږي؟ دا استعمالیږي له I, you, we, they and plural noun سره استعمالیږي. صحیح دوستانو؟ نو دې نه بعد راځو موږ سره لومړی مثال دی I have to study hard. I have to study hard. زه باید سخته مطالعه وکړم. موږ سره بله جمله ده I have got to study hard. زه باید سخته مطالعه وکړم. د دواړو جملو مطلب یو شی دی. صحیح دوستانو؟ خو فرق پکې څه شی دی؟ فرق پکې دا دوستانو چې have to دا په فارمل انګلیش کې استعمالیږي او have got to چې دا هغه په انفارمل انګلیش کې استعمالیږي. یوازینی فرق یې همدا دوستانو. صحیح ده؟ او دا هم په یاد ولرئ چې د have to او have got to نه وروسته د فعل لومړی حالت استعمالیږي. study دلته د فعل لومړی حالت دی. صحیح دوستانو؟ بل مثال ته راځو. فرق خو همدا ده ښه دوستانو چې have to فارمل انګلیش کې استعمالیږي او have got to په انفارمل انګلیش کې استعمالیږي. بل مثال ته راځو. You have to perform the prayer. You have to perform the prayer. ته باید لمونځ ادا کړې. ته باید لمونځ ادا کړې. perform ویل کېږي ادا کولو ته. بل مثال You have got to perform the prayer. You have got to perform the prayer. ته باید لمونځ ادا کړې. د دواړو مطلب یو شی دی دوستانو. نو ستاسو خپله خوښه ده چې په دې کې هر یو تاسو استعمالولی شئ. بل مثال بل موږ سره دوستانو has to has got to دې مطلب هم باید دی. یوازینی فرق یې دا دی چې دې سره موږ he, she, it and singular noun دا سبجیکټ ورسره استعمالوو. صحیح دوستانو؟ نو ټول مطلب یو شی دی. مثالو ته راځو. لومړی مثال د موږ سره she has to respect her mother. She has to respect her mother. هغه باید د خپلې مور خدمت وکړي. هغه باید د خپلې مور عزت وکړي. بخښنه غواړم دوسته ریسپیکټ ویل کېږي عزت کول ده. هغه باید د خپلې مور عزت وکړي. بل مثال She has got to respect her mother. هغه باید د خپلې مور عزت وکړي. نو راځو دوستانو یو بل مثال ته. He has to be punctual. He has to be punctual. هغه باید پابند اوسي. هغه باید پابند اوسي. punctual دلته مطلب دی پابند. د punctual مطلب څه شی دی؟ پابند. بل مثال He has got to be punctual. He has got to be punctual. هغه باید پابند اوسي. هغه باید پابند اوسي. نو د دوه مطلب یو شی دی. صحیح دوستانو؟ او په دې اخیره کې زه ستاسو نه یو سوال لرم چې هغه سوال دی دلته یو بل مثال هم ده. Wali has to write his homework. Wali has to write his homework. ولی باید خپله کورنۍ وظیفه ولیکي. Wali has got to write his homework. Wali has got to write his homework. ولی باید خپله کورنۍ وظیفه ولیکي. صحیح دوستانو؟ نو په د اخیره لپاره کوم سوال چې د هغه دا دی چې which is the correct sentence. Which is the correct sentence. په دې لاندنۍ دوه جملو کې کومه یوه جمله صحیح دوستانو؟ Number 1. What is the time in your watch? What is the time in your watch? ستا په ساعت کې مطلب څو بجې دي؟ موږ سره بل ده B. What is the time by your watch? What is the time by your watch? نو په دې کې کوم یوه جمله صحیح دوستانو؟ که تاسو د دې جواب ځای نو په لاندې کمنټ سکشن کې نو تاسو د دې جواب ولیکئ. صحیح دوستانو؟ نو زه به تاسو بېرته ریپلای وکړم چې آیا دا صحیح ده او که غلط ده. نو تاسو ټول څخه ډېره مننه دوستانو او دا ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سره سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو.